د ټي ټي پي او بلوچستان حملې کابل ته د پاکستاني پلاوي د بیړني سفر تر شا اصلي کیسه رسوا شوه. وايي طالبانو ته مو ثبوتونه سپارلي. دا چې څنګه نو ویډیو تر پایه وګورئ. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترینګلو اړیکو د ښه والي نښې لیدل کیږي او کابل ته تللی محمد صادق هڅه کوي چې له طالبانو سره د خپل هیواد د اړیکو رغېدو ترڅنګ د تعامل کچه لوړه کړي. په راپور کې راغلي هغه په دغه سفر کې له طالبانو سره د پاکستان ضد هغو وسلوالو ډلو اسناد هم شریک کړي دي چې په افغانستان کې پناه ځایونه لري او له هماغه ځایه په دغه هیواد کې وسلوال بریدونه د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق په دغه سفر کې د امنیتي مسایلو سربیره د ډیورن پر کرښه د دوی او طالبانو ترمنځ د رامنځته شوو شخړو او د افغان کډوالو د وضعیت په تړاو هم خبرې کړې دي. محمد صادق له طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدنې وروسته په خپله رسنیو کې ولیکل چې پاکستان له افغانستان سره د دوامداره تعامل او دوه اړخیزو ګټورو اړیکو ته ژمن دی. نوموړي زیاته کړه دواړه خواوو هوکړه وکړه چې د لوړپوړو چارواکو په کچه به تعامل او خبرې اترې زیاتې کړي. یا د پاکستاني رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله لیکلي محمد صادق به د طالبانو لوړپوړو غړو ته داسې شواهد وسپاري چې هغوی د ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي د پټنځایونو پر ضد غوڅ اقدام ته وهڅوي. خو طالبان بیا تل افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت ردوي. د یادې لیدنې په اړه د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي نن په کابل کې د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان ورسره مل پلاوي په کتنه کې ویلي پاکستان کې میشت افغان کډوال باید د جبري ویستلو پر ځای په تدریج سره په ابرومندانه شکل خپل هیواد ته راستانه شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.